چې هغه دنیا ورسمه. السلام علیکم. سړی مې سم بخير استاذ بخير استاذ جود بخير جاس بخير استاذ بخير استاذ سلام ما سموره بخير استاذ خير خيرات کابل کې هم خوست کې هم کابل کې ستا قربان سم شکر چې راغلی ستاسو د کاسه بخير سلامت سم مور قربان سم خدای به کې ته به کوې خدمت وایم مورې بچي واده مې پاته دی باندې دا شپږ کاله دا اووه کاله یې کېږي چې پوزده مې ورکړی دی اول بل مې په یوه رقم را ادا کړې نو نیم شور مې ور وکړي په سترګه ړنده یم په ششیټه یم د کار د خدمت نه یم د ډوډۍ د پخېدو نه یم چې دا د ناوک میراث ما په خدای وساج کړي زه در به درخات په سره یم نه د ځان میندې لرم نه شی لرم مزدران د مؤمنان مې د بل په کوچنۍ کې په ډېرۍ کې ولاړ دي وایي بشي د واو ځای نه پاکوي شکر نه سګډېس کوي شکر نه سوار کوي که دې سمن سجا نه لګتي په وځه کې مې چې زما غاړه باندې یې که بس زه درواغ په دغه کې وایم او ستاسو چې خدای جنت فردوس په نصیب کې زویه خدای به کې تسلو کړي د څه ځم نه دا ځای مې وژنه د څه ځم نه اول چې وژنې مو هم نه وژنه به مو نه لټه څه کار کوې د ډېرۍ کار په کومه ډېرۍ کې په ناکوده کې ده په ناکوده کې ده د میاشتې څو معاش درکوي 15,000 کلدارې راکوي 15,000 نور مې کوچني ورونه دي مور مې داسې سره ده د کور د خدمت نه ده نور ټول کار مو خلاص شوی دی نور ګډ کار مو خلاص کړی دی اوس مور لیست ډک دی څه وکړم الله اکبر خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي مور خدای دې مور زه پوښتنه درڅخه وکړم د زړه ګټ ارمان دې څه شي دی د زړه ګټ ارمان په دنیا کې دا دی والله مې د ایمان دې دوام د دغه چې د واده دي چې د واده خدای وکړي ما خدای وساتي لاسونه مې سوځلي دي کالي مې سوځلي دي وینم نه په سترګې مې د ړنده د چین وینې وکیل صاحب چی وینې چې ړنده ده داسې پر دې سترګې مې پردېږي په خوارې لرنده مؤمنان په مازاره تره کې دي مزدوري کوي بیا راسي په کور په خدمت کې لوېدلي دوی سړی نه نن چې ډوډۍ راپخه کړي یو لوښی راپرېږدي یو چای راپخې کړي په ورځو مې چای مې خوړلي ناسته یم یې سم پخولی بیا یې نه سم لګولی خاشې نه سم لګولی کالي وه راباندې اخلي نو بل ارمان مې د معتاد خو به نه یې موږ بیا پوښتنه پسې کوو داسې نه دی چې ګوره زموږ څو شرطه دي اول شرط مو دا دی چې باید معتاده نه وي دوم شرط مو دا دی چې باید عصبي تکلیف ونه لري چې هغه شکر نه لري دریم دا دی چې قرضداره به نه یي څلورم شرط مو دا دی چې دی باید بېروزګار نه یي کار کوي څوارلس شرطه لرو هغه بیا موږ پوښتنه کوو نو که بیا که یو مسیي نه وه راته ویلي یوه خبره صحیح نه وه راته ویلي بېرته د لیست څخه باسو که ستا یو که ته په دې پوه سې چې دغه اوس دي ستا یو ارمان پوره کېږي یوه دعا دې قبلېږي ته به د خدای پاکه څخه څه شي وغواړې زه به د خدای پاکه څخه اول دا وایم چې دغه بچي واده مې خدای د خیره وکړي دوهم به دغه وغواړم چې ستاسو دې هغه ځای په نصیب شي چې د نبیانو ځای یې د نبي په مبارک مجلسیان شي چې د ده څنګ ته ناست یاست جنت فردوس مو په نصیب شي زما دې چارې دغه وکړي د اور د سپوره خلاص د سوزنه دغه دې لاسونه مې وګوره دروغ نه ناسته کښېنه دي د یوې خوا نه یم په خوارې لړلې یم پښه دې څه پسې ویلې دا پښه مې هلته پر پښو باندې داسې وکړې دا غونټک وخوړم پښه مې دا ځای چا در وښوی دا ځای مسلمانه وشي خدای دې وزونه ورکړي هغه مسلمانه شي ته سبا سره جوړ کړي نو دا بس ته میاشت کې زه ځم ورځم الله اکبر الله سهار اتم در غرمې ناسته یم نو تا ته ونه ویل چې زه نه یم په کابل کې یم زړه ته نه لوېده بیا به ماپښین لمونځ مې وکړي بیا به رانم دا دیوالګي ته به ناسته وم بیا به مازدیګر روانه شولم لا بابا دا قربان زه شرمېدنه ما دا څه کوي چې وایي رات باندې ناسته ده زه خو محتاج یم نو دغه دپاره نن ورځ پر ما داسې ورځ وه چې چا ما ویل چې اشته دې بیا مکې منورې ته دې بیایم چې دې پر ما لمر راوختو زه خوشحاله شوم خدای دې وکړي چې زموږ په وسه پرې په وسه مو نه ده پرې توکل په خدای خدای مهربانه دی نه ځم درڅخه ستا اول د خدایه په در په لازه لېږم دوهم په تازه لېږم د درباره دې نه ځم خلقونه مې در بخښل دي دا چې د نه یم خلاصه ما نه تمنه زړه دغه زه ستړی زړه ترکیه یم دا به هغسې ورځ پر ما به زاره وچوي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي د ناوکۍ راز په رسېد ما به زاره وچوي او بیا په والله پرې دغه سړي دا معلومه ده
زه ځم الله چې هماسې د خپله ښځې تر ځایه ورسوم ونه چې بیا یې هلمند ته ولاړ چې اوس پټ ته ولاړ چې باره اوس زموږ چې ورته مبارکي درکړمه څونه خوشحاله کېږي چې په لیست کې شامل کړم درته همدومره خوشحاله کېږم لکه د خدای پاک لخوا چې پر ما باندې زیری وسي وایي استه وجود فردوس جنت ته دا به نو څونه خوشحالي دونه خوشحاله کېږم او ستاسو دې هغه ځای په نصیب کړي د هغو ولیانو د هغو نبیانو زوی څومره د اولاد څونه خوږ دی ډېر شیرین دی اولاد داسې شیرین دی ما زره پکښې کړه د سر د هر طرف شیرین دی هله ستړي دي هله زره پراخې دي هله زه چې ومرم دا جنت خو چې د مور د پښو لاندې دی د مور په رضا کې دی دا خو ناکیه نه ده ویلې ناکیه نه ده ویلې راوه کتابچه را دې زموږ په ګناه نه نیسي راوه قلم را هلته پروت فردوس په نصیب نصیب کېږي خیره ته تر هغه وخته پورې چې موږ یو پلا ستا د کار ځای ونه ګورو هر وخت زه دا دې په لیست کې شاملومه درته مورې مبارک دې څه چې مبارکي څوک درکړي ته څه شي ورته وایې مبارک دې څه خدای دې ایمان مبارکي درکړي خدای دې جنتونه په نصیب کړه بریال دې عبدالسلام یا به وسې د کوم ځای اساس د ملچاچ ځان کرای نه لرو د بل ته کرای زموږ وګوره ستاسو د کار ځای ګورو چې که ته بېروزګاره نه وي او مستحق وي د خیره سره انشاءالله څونه خوشحاله شوم مور څونه خوشحاله شولم لکه د عاج اسمان داسې خوشحاله شوم زه چې هم د رب د بیتې زیري چا ته ما وکړې وی بیا یې روانه وځم د رب د بیتې وګورئ د مور مهربانۍ ته وګورئ ډېر خوشحاله شوم دغه بچي په واده توکل پر خدای توکل پر خدای بس ووار دې مبارک شه فقط ما چې دغه شي فقط یو شی وي یو جرس نه بس یو شی فقط یو کار وي چې دغه نه وي قرضدار نه وي او بل دغه ولري دا نور ستا د اوښکو په خاطر باندې به دغه نور شرطونه یو څه لر ورته رانږدې کړو مخ ته مو ښه مور مخ ته مو ښه په خیر اوسې سلامت